دا د وجیبا د هر مسلمان بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي د افغانستان لپاره د جاپان هیواد له نوي سفیر تاکیوشي کورمایا سره وکتل. په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د جاپان هیواد نوي سفیر تاکیوشي کورمایا په هیواد کې له تامین امنیت څخه خوښي وښوده او د اسلامي امارت له لوري د نشهیي موادو پر وړاندې مبارزه او مخنیوی یې د ستاینې وړ وباله او زیاته یې کړه چې نړیوالې ټولنې ته هم د اسلامي امارت دا کړنه د ستایلو وړ ده. هرات کې د امر بالمعروف محتسبینو له ښاري هټیوالو سره په بیلابیلو اصلاحي ناستو کې له هغوی وغوښتل چې په ترازو کې له خیانت کولو څخه ځان وساتي او خپلې ورځنۍ کړنې د اسلامي اصولو سره سمې ترسره کړي. د لغمان ولایت د امر بالمعروف رئیس د دې ولایت د مرکز ولسوالیو له محتسبینو سره د همغږۍ او په کارونو کې د لا چټکتیا په موخه ناسته ترسره کړه. دا ناسته چې موخه یې په دې ولایت کې د مرکز ولسوالیو د محتسبینو د کړنو ارزول او د هغوی ستونزې اورېدل وویل چې خپلې کړنې باید د وزارت د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس ترسره کړي او په دې برخه کې پر خلکو د خپلو شخصي غوښتنو له منلو ډډه وکړي. دغه راز د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د مرکز ولسوالیو اړوند ښوونځیو له مسؤلینو او زده کوونکو سره په بیلابیلو اصلاحي ناستو کې هغوی ته وویل چې سیرت او صورت د نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي او پر زده کوونکو یې ټینګار وکړ چې د خپلو درسي کتابونو ترڅنګ دیني او فکري کتابونه ولولي چې په وینا یې څو مولوستی نسل په اسلامي احکامو خبر او په اسلامي روحیه سمبال وروزل شي. بلخوا د روزګان ولایت د امر بالمعروف رئیس مفتي کریم الله فقیر د دې ولایت د امنیه قومندانۍ له مسؤلینو سره د همغږۍ په پار ناسته ترسره کړه. په دې ترسره شوې ناسته کې پر هغو مسایلو او ستونزو خبرې وشوې چې ترسره کول یې د امر بالمعروف وزارت له ټاکل شوې پالیسۍ سره په ټکر کې وي او پر مسؤلینو یې ټینګار وکړ چې په نظامي لیکو کې د شته منکراتو او ستونزو په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي.